بسم الله الرحمن الرحيم. من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي. دا حدیث پدې مسله کې ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل کول پکار دي، خصوصا داسې زمانہ چې د فساد زمانہ ای، د شر او د فساد زمانہ ای او بدعات عام شوي، د محمد رسول الله سنت د خاور لاندې شوي او نور د باطل خلقو طریقې به د باندې شوي. لکه اوس دې زمانہ کې مونږ او تاسو تقریبا شي دغه زمانہ ده او چا د محمد رسول الله په سنت باندې په داسې زمانہ کې عمل وکړو، د دې انسان د پاره د سلو شهیدانو اجر دی. خو د دې سنت نه مراد هغه سنت دی چې هغه معاشره کې په دې باندې پابندي څوک په عمل نشي کوله، خلق په نبای کاټ کوي، خلق د سپې تعلق کټ کوي، خلق دی په جمعات باندې بنديو، غم خادي سره ختمي. دسی سنت طریقه باندې چې عمل وکي چې دا غي په عمل تا دا دنیوي نقصانات در رسیږي، نو الله رب العالمین به رسول شهیدانو اجر درکړي. او دا غي به ګڼ مثالونه دي، لکه دی وخت کې آغا د محمد رسول الله سنت یعنی طریقه شرعی پرده ده، هغه په کور کې تراول خلک به ټول پری دي. کو دی ویل خپل بیبي ته چې د ماما د زوی سره او د کاکا د زوی سره او د ترور د زوی سره بل لاس نه ملاوي، مصافحه به وسنه کې په دې الله خپکیږي، نو ټول خلک دی پری دي. دارنګه د محمد رسول الله غني طریقې دي، رفع الیدین کول، امین بالجهر ویل، دارنګه اغا جلسه الاستراحت دی وکړه یا یو رکعت ویتر دی وکړو، نو خلق دی به نه پریدي. نو دسی سنت طریقو باندې عمل کول په وخت د فساد د امت کې د سلو شهیدانو اجر. من تمسک چاچی منګولی ولګولی بسنتی زما په سنت طریقه باندې، زما په طریقه. کله دا سنت طریقه یعنی دا طریقه کله به سنتی او کله مستحبی او کله دا به فرضی، نو بسنتی نه مراد طریقه ده. چاچی منګولی ولګولی بسنتی زما په طریقه باندې عند فساد امتی، په وخت خرابېدلو د امت زما کې چې په بدعات او په شرکیات او رسومات او رواجونو کې فاسد شوی د امت، نو فله د انسان د پاره اجر 100 شهیدین، اجر د سلو شهیدانو دی. رواه البیهقی، او د حدیث امام بیهقی نقل کړی دی. من شهدا چاچی گواهی ورکلا الله اله الا الله، د دې خبرې چې نشته حقدار د بندګۍ الا الله سوا د الله نه، وان محمد رسول الله، او بشکا محمد صلی الله علیه وسلم رسول د الله دی. حرم الله، نو حرام کو الله تعالی علیه النار، په دبانی ور. رواه مسلم. خدا اوس مراد دی چې دا کلمه چې ویله دې کلمې په تقاضا باندې زندگی تیر کړله، د کلمې تقاضا سره چې بندگی د یو الله کول، په توحید سره بندگی کول، په شرک سره نه. یو ټول توحید او د توحید اقسام ځان کې راوستل، او د محمد رسول الله تقاضا ده وان محمد رسول الله
چې د محمد رسول الله ټولي طریقې ومنلې د دې کلمې د لاندې ژوند تیر کوو مقصد داره نو حرم الله عليه النار الله به اور حرام کو یو عالم تا چاویل و لا اله الا الله دا مفتاح الجنت نه دی څه چابی د جنت نه دی څه هغه ول دا خو په هر چابی کې غاخونه پکاري کو د څه چابی راوړي چې پای کې غاخونه نه نو هغه جرنده نه کولاوي نو دا کلمه خو د جنت چابی ده خو وسول غاخونه پکار دي غاخونه سری هغه د اسلام ټول احکام منل من افتا بغیر علم چاچی فتوا ورکلا بغیر د علمنا چاچی فتوا ورکلا بغیر د علمنا کانا نویبا اسمه گناه ددی علا من په هغه سړی باندې افتاهو چې فتوی ورکړي هغه ته دی بلته من افتا چاچی فتوا ورکلا بل چاته بغیر علم بغیر د علم نه علم وسره نو اوزان نه مبتی جوړ کو نو کان وی با اسمه گناه د دې عمل کون کی چې غلط عمل وکړو علامن په هغه چا باندې افتاو چې فتوی ورکړي د رواه ابو داوود د حدیث ابو داوود نقل کړی دی من وقر صاحب بدعت چاچی عزت کو د خاوند بدعت اند بدعت والا عزت کو بدعت والا راوسو منبر ته وخی جاو او میراب ته مخ کی کو او جلسه کی او پروګرام کی ورلا بیان ورکو نو عزت ولو کو کنه وس چې دا کمی خبرې کوي یا کم عمل کوي نو خلکو ته دین ښکاری زکه چې د خو ګوره لانی ورلا دعوت ورکړی وو دا به صحیح سړی عمل به هم صحیح نو دا به د خلکو لپاره دین وګرځي او دلیل به وګرځي نو د بدعات والو به اکرام نه کې چې راشي منبر ته وخیږي او دعوتونه ولور کې او عزت او احترام ولکه زکه دا د هغه سره د دین په ورانولو باندې مدد دی فقد اعانانو یقینا مدد وکړه د سره علی هدم الاسلام په نړولو د اسلام باندې یو ځل بیا وګوره لفظی معنی ته من تمسکا چاچی منګولی ولګولی بسنتی زما په طریقه باندې عند فساد امتی په وخت خرابېدلو د امت زما کې فله نو دی انسان د پاره اجر میات شهیدین ثواب د سلو شهیدانو دی رواه البیهقی من شهیدا چاچی گواهی ورکلا الله اله الا الله چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او ان محمد رسول الله بشک محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له حرم الله علیه النار ان حرام کو الله تعالی بدبانی و رواه مسلم من افتا چاچی فتوا ورکلا بل چاته بغیر علم بغیر د علمنا دلیل او علم وسرنو کانا نو وی با اسمه گناه د دې کون کی دې عمل کون کی چاچی په عمل وکړو علامن فاغا سړیوانی افتاو چې فتوی ورکړی وی دته رواه ابو داوود من وقر صاحب بدعت شاچ عزت کو د خاوند بدعت فقد اعانان یقینا مدد کو دا غسر علی هدم الاسلام د اسلام په نړولو باندې رواه البیهقی